د ونزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو تر نیولو وروسته د کولمبیا ولسمشر ته د ټرمپ له لوري د خبرداري لړۍ په لاتینې امریکا او د نړیواله کچه د سیاسي او امنیتي ثبات په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. دغه پیښې نه یوازې د ونزویلا داخلي وضعیت نور هم پیچلی کړی بلکې د سیمې او نړۍ پر سیاسي توازن هم ژور اغېز کړی دی. ګڼ شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه دا بدلون د نړیوالو اړیکو لپاره یو حساس پړاو بولي. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي اقدامات او څرګندونې د یو شمېر نړیوالو مشرانو له لوري د نړۍ د بېثباتۍ او احتمالي شخړو د زیاتېدو هڅه ګڼل شوې ده. شنونکي باور لري چې دا ډول سیاسي کړنې کولی شي نړیوال تاوتریخوالی نور هم زیات کړي او نړۍ د نویو کړکېچونو پر لوري بوځي. درنو لیدونکو سلام. انعکاس خپرونه کې زه محمد نسیم سانکزی په همدې موضوع باندې د پخواني ډیپلومات ښاغلي عزیز مارج سره بحث لرم. ښاغلی مارج ډیره زیاته مننه. کور رمضان چې خپرونه کې ګډون کړی دی راسره په دې موضوع باندې بحث کې راسره یاستئ. لومړی مې سلامونه ومنئ او سلام نه وروسته همدا پوښتنه د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې پیلوم چې د ډونالډ ټرمپ وروستي اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس باندې څه ډول اقدامات دي؟ مننه. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. کور رمضان. ګورئ دغه عمل د ښاغلي ټرمپ یا په ټوله کې د امریکا نړۍ ټوله په نړیوالو اصولو حقوقو باندې دول باندې په اعلامیو باندې منشور د ملل متحد خپل سازمان د ملل متحد کنوانسیونونو میثاقونو په دې باندې ډېره بې اعتماده کړله. یعنی داسې یو ثابته کړله چې نړیوالو اصولو مقررات د زبرځواک هېوادو لخوا جوړ شوي دي او د دوی په خدمت کې دي او اصلا داسې یو مرجع یا داسې یو اداره داسې اصول یا داسې قانون نشته چې خلک اعتبار کړي که له عدالت یا حق نه دفاع وکړي په خواشینۍ سره. او صرف دغه ثابته شوله چې په نړۍ کې زور حاکم ده او زورواکی هر څه کولی شي او زبرځواک هېواد څه چې وغواړي کار کوي. په متاسفانه په خواشینۍ سره ټوله نړۍ بیا چوپه ځینې یوازې غږ د غندنو پورته کوي. عملا حتی دې ته اعتنا نه کوي چې د کال 1949 کال د جرایم جنګي کنوانسیون د ویانا او دغه پروتوکول د 1901 کال څه حکم کوي. یوم فصل او پنځم فصل د مشهور د ملل متحد په دې اړه څه وایي. یا مثلا د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1960 او 63 کال اصول د ډیپلوماتیک چې اصل عدم مداخله، احترام متقابل، درناوی، احترام یا رعایت د کورنۍ حاکمیت دی یا ولکې د یو هېواد ته د ځمکنۍ بشپړتیا ته او خپلواکي د یو هېواد ته دا ټول داسې ښکارېږي چې په بشپړه توګه د پښو لاندې شول او بیا د یو هېواد ته ورننوتل د هغوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه، هغه هم پوځي او ولسمشر د یو هېواد سپکول یعنې هغه ګرفتارول راوستل خپل هېواد ته محکمې ته د کوم نړیوالو اصولو له مخې نه دا کار کېدونکی ده. او اتهام چې واردېږي خو اتهام ولسمشر ځان ته د هر هېواد خپل اصول ځان سره لري چې په کومه توګه دې ته خبر ورکړل شي دی په کوم وخت باندې چېرته د چا لخوا محکمې ته قضا حاضر شي او د ده قضا څوک وکړي او په کومه خاوره کې ترسره شي. بله ښاغلی مارج ډونالډ ټرمپ بالاخره داسې عمل کول اوس په نړۍ کې هر هېواد چې زور لري په بل هېواد به حمله کوي لکه څنګه چې نریندرا مودي د هند لومړي وزیر په صراحت سره ویلې که پاکستان دا ورې ځان داسې یوازې کې زه پې حمله کوم. لکه نن چې ټرمپ بیا په کوریا باندې هم داسې یو خبره کوي. مخکې خو بیا هم یو څه ښه وکړه په افغانستان او په عراق او په نورو ځایو کې یا په لیبیا کې، مصر کې، تونس کې، په سوریه کې دوی حمله کوله. حداقل هغه شکلي طور اصول مراعاتول د شورای امنیت یو قطعنامه به دوی ترلاسه کوله. اما اوس نه شورای امنیت ته ګوري او نه کومې قطعنامې ته دا کړنه. ښاغلی مارج په همدې موضوع باندې به بحث کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بالاخره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړل. د امنیت شورا پرېکړه لیک وانه خیسته او په ونزویلا کې عملیات ترسره کړل. د ونزویلا ولسمشر
د خپلې میرمنې سره یو ځای ولچک او د نیویارک ته انتقال که. بس اوس تر ډیره پورې دا دی چې د امنیت شورا 15 غړي په دې تړاو باندې غونډه کوي. هغوی به یوه ناسته ولري چې د ډونالډ ټرمپ په دغه اقدام باندې دوی بحثونه سره وکړي چې دا اقدام تر کومه حده پورې درست و او تر کومه حده پورې باید ټرمپ دې امنیت شورا پریکړو ته غوږ ایښی وای او څومره د نړیوالو حقوقو ته د ژمنتیا ښودلې وای. فکر کوئ د امنیت شورا دغه 15 غړي چې غونډه کوي د ټرمپ له دې اقدام وروسته څومره به اغېز ولري یا واقعا هغه حیثیت بیرته اعاده کولی شي د امنیت شورا؟ ګورئ کله چې د ملګرو ملتونو سازمان وروسته د دوه نړیوالې جګړې په 15 کال کې جوړ سه، دا جانشین د جامع ملل چې یو میثاق د دغه په ځای دا سازمان جوړ سه، دوه هدف دپاره چې نړیوال امنیت تضمین کړي او نړۍ ته سوله راولي. بیا پکې دا هم ویل سول چې تهدید د جګړې یا د امنیت نړۍ ته کې د جګړې مخنیوی وکړي. نو بنان دې تشکیلات جوړ سه، اسامبله جوړه سه، مثلا سکرټریات جوړ سه، دوی په خپل منځ کې مختلفې شوراګانې جوړې سولې. نو یو شی د محکمه د بینالمللي عدالت پکې جوړه سوله، یعنې 15 ادارې د هغه اداره شورای امنیت وروسته بیا دوی فکر وکړه چې که د نړۍ په کونج کې یو هېواد یو چېرته یو تهدید جوړ شي او بحران جوړ شي، نړۍ ته موږ به څه اقدام کوو. که څه هم شورای قومیت بیا په دې جوړه سوله که چیرې یو ولسمشر لاړ شي او حکومت وړنګي او انارشیزم او ګډوډي رامنځته سي، د افغان په هېواد کې څه وکړو، بیا به دا شورای قومیت چې امنیت به نیسي تر هغه چې هلته بیرته اعاده کېږي حکومت. نو شورای امنیت په دې جوړه سوله چې که نړۍ کې یو تهدید جوړېږي د فتن موږ څنګه مخنیوی وکړو. قاعده ته به شورای امنیت به فیصله کوي، ځکه په منشور کې راغلي وه چې د ملګرو ملتونو سازمان په کورنۍ چاره د هېواد کې مداخلې حق نه لري، یوازې د توسعې حق لري. دلته بیا دغه خبره وه چې که چیرې یو بحران جوړېږي تهدید کې بیا څنګه مخنیوی وکړو، موږ باید واک ولرو چې قوت ولیږو. شورای امنیت جوړه سوه. کله چې شورای امنیت جوړه سوه او 15 زبرځواک هېواد و، فکر وکړه چې والا دې نه خو بل څوک استفاده بیا ونه کړي، لکه یو هېواد استفاده کوي او ته تهدید حمله ونه کړي. نو دوی د 15 غړو کې 15 دایمي غړي سول او حق د ویتو یې واخیسته یا ردولو. یعنې که بیا شرط دا چې که 15 غړو نه یو غړی هم یو مسله رد کړي هغه باطل ده. دلته اوس خبره دې کړه ځکه امریکا امنیت شورا ته ونه ویلې چې مثلا مادرو په مخدرات توکو یا په قاچاق باندې په دې باندې متهم ده، ځکه هلته ویتو کېده د روسیې او د چین له خوا نه. نو دلته خبره دې کوه چې د امنیت شورا ته ونه ویلې، ویتو لپاره مستقیمه مداخله وکړه. اوس هم که چیرې دوی لاړ شي غونډه وکړي خو بیا امریکا ویتو کوي، نو بنا د شورای امنیت حیثیت دا نه تر هغه چې 15 هېوادو ګټې نه وي، شورای امنیت کومه پرېکړه نشي کولی. متاسفانه بدبختانه د افغانستان او د عراق او د نورو په جوی کې دوی معاملې کولې، یو بل ته حق ورکاوه. اوس هم د وینزویلا په مسله کې د ایران مسله امریکا ته رخصه کړې، روسیې د اوکراین مسله روسیې ځان ته اخیستې ده، ډېره خاوره تر کول افغانۍ خپله کوي. همداسې د ویتنام مسله د تایوان مسله له چین سره غږېدلې دي. دلته تفاهمات دوی په خپل منځ کې اول سره کوي، غږېږي، خپلې ګټې خپل سره خطلي کې دا سره سنجوي، خپل امنیتونه خپل مثلا تارګیټ هر څه ته لاره جوړوي، بیا نو ځي اقدام کوي. درست. ښاغلی معارج مخکې باید د اوکراین مسله حل سوې وای او د تایوان حل سوې وای، بیا وینزویلا او ایران امریکا ته حواله کېدل. دلته امریکا له دې نه ډېر ډار درلوده چې کله دا مسلې زه دوی ته ورکړم په سادګۍ، بیا به زه مشکل ګرفتار نه شم. مخکې له مخکې منډه کړله خپله وینزویلا او په دې باندې حمله وکړه، بالغ راځي بیا نو د اوکراین او تایوان نور مسلو کې نور حق هم ځان ته اخلي. دلته وایي چې په سیاست کې خپلې ګټې په پام کې ونیولې. درست. ښاغلی معارج د وینزویلا پر ولسمشر باندې یا پر وینزویلا برید او بالاخره د نیکولاس مادورو ولچک کول یا د هغه نیول له هغې راوروسته د کولمبیا ولسمشر ته ګواښ کول او د هغه د نظام د سقوط ګواښ کول، وراخوا که راتیر شو امریکا ته ګواښ کول، په بخښنې سره ایران ته ګواښ کول.
په ټوله کې د وینزویلا ګاونډ کې د کولمبیا د ولسمشر ګواخل یا هغه یو ناروغ کس بلل فکر کوئ لاتین امریکا کوم لور ته روانه ده او د ډونالډ ټرمپ دغه اقدامات واقعا د ثبات دپاره دي که د بحرانونو د زیږولو دپاره؟ ګورې دلته بحران هم نه زیږېږي او کوم مشکل هم نه جوړېږي ځکه دلته اوس نړۍ دوه قطبي سوې ده لکه پخوا چې نه قطبونه و دغه مخکې د سوفالي له سولې نه دا صلیبي جنګونه چې ختم کړل په 1808 کال کې بال هغه نه بیا نو کله نړۍ را روانه وه 18 کال کې دغه فریمیزر او دا پروګرامونه چې جوړ سو په دغه ډېر بحث نه کوو بیا له هغه نه بیا د انقلاب د صنعتي د فرانسې وسه په 1909 کال کې دنیا یو بله بڼه واخیسته بیا نو قدرتونه تقریبا هغه وخت اسپانیا او پرتغال او فرانسه انګلیس دا سنې راوتلي وه مستعمرې په افریقا او په جنوبي امریکا او په شمالي امریکا او په اسیا کې کولې تر هغه چې بیا نو وروسته د نړیوالې لومړۍ جګړې نه انقلاب د اکتوبر په 1919 کې په روسیه کې وسه دې خوا د قطبونه سره تیر و بیر سوله خو لنډه دا چې دوی بیا نو درې قطبه ډېر قوي جوړ سول دغه د جګړه موږ ولیدله چې وخت کې په کریمیا کې او په سفارت روسیې په تهران کې 43 کې ستالین و چې وایي زه یم روزولټ و امریکا بالا کوم جګړې نه راوغښتل سوله او چرچل و د انګلستان دوی کېناستل دنیا او حساب کتاب ځان سره تقسیم و ترتیب کړل لکه اوس دوه کېناستل ټرمپ او پوتین په الاسکا کې چې موږ دوه نور خو نور په کار نه دي چې هر څوک واخلي دوی یو بل ته خپل حریمونه ورکړي په دنیا کې آیل نقطې جوړې کړي دي خپل سیرې کرښې خپل ګټې یو بل ته تصویر کړي دي نوره نړۍ کې اوس ګوره دغه وینزویلا کې چې کله حمله کېږي روسیه اوس اقدام ول نه کوي چین ول نه کوي دوی خو ټټر وهلی وو دوی خو ویلي دا د موږ سیرې کرښې دي او دا کار به نه کوي نو بنان امریکا فکر کې دغه جنوبي یا لاتین امریکا د حریم ده څه ورته وایي ګرینلینډ ته واضح له دا دماغ د وایي اخلم د لاړه بیړۍ هم لاړلې خلک یې هم لاړله تقریبا 400 نفر یې ولېږل هلته دا اوس کې ډنمارک څه ورته ویلی شي و ډنمارک وایي دماغ خاوره ده او ځینونه لاړې چې خپله خاوره دفاع وکړي حتی کاناډا ته ورسته د ما ایالت څخه خو بیا هم چې د کاناډا خلک او انګلیس او نور هېوادو ممانعت وکنۍ په دغه پټګۍ هغه هم اخیسته دا خو ګورې دا کارونه خو سوي دي دا 2001 کال کې طالبانو ته ویلې چې د ما شرایط ومنئ ویې نه منله راغله په 52 باندې ویشتل ټول یې ویستله خاورونه په عراق کې صدام حسین ته ګواښ وکړ خبرې ونه منله منځ یې ویې وړه همدغسې مثلا درست ښاغلی مارج همدغو واقعیتونو ته په پام باندې او د ټرمپ وروستیو اقداماتو ته په پام چې تاسو ویل نړۍ دوه قطبي شوې ده او دا به بحرانونه نه زیږي څومره امکان لري چې د نړۍ نور هیوادونو مشران یا نظامي زورواکي دي په خپل ګاونډ کې چارپیر کې دغه ډول اقدام نه کوي ځکه ډونالډ ټرمپ د دې بنسټ کېښود چې نه امنیت شورا ته ژمن پاتې کیږي او نه هم د نړیوالو حقوقو لپاره کوم درناوی کوي فکر نه کوئ دا په خپله د بېثباتۍ یو ور پرانیزي نه دا دوه هېواده دا دوه زبرځواک هېوادونه دا یې په نورو پلي کوي دا خپله دوی سرغړونه په دې باندې کوي که سبا ته روسیه اقدام وکړي شاید امریکا او نور نړۍ څه اوس تورته نه وایي او خپله روسیه نن دیمیتروف ته که څوک د صاحب دا د امنیت شورا معاون د روسیې ده مو ویلي وایي دې په روسیه باندې امریکا حق د نیوکې نشي کولی یعنې که موږ هم پس دې نه هڅه کوو ته حق نه لرې موږ ته ووایي او په بله معنا د ډیپلوماسۍ په څه معنا دا ده چې موږ هم نور دا رقم کار نه کوو یعنې دوی هم ځان ته جواز ورکړه نور هېوادونه بیا نشي کولی هغه بیا مخه یې نیسي همدا وجه ده چې دا ځینې اوازه کې درېیمه نړیواله جګړه کېږي بحران کېږي دا ټول مسایل کنټرول کړي هم دوی کنټرولوي هم دغه ډیپ سټیټس چې ورته وایي دا د دنیا هغوی هدایت ورکوي ګټه سي جنګ کېږي ګټه سي جنګ دوام لري ګټه سي جنګ ختمېږي بېغیر له غره چې اوس ګورئ که چېرې یو هېواد کې جنګ جګړه هېواد ورانېږي دغه سترې کمپنۍ د چا دي چې هغه جوړوي دغه بیمه شرکتونه د چا دي
دغه بانکونه چې ته قرضه ورکوي د چا دي علاوه نرخونه پورته سول دا کارخانې او تولید د چا دي علاوه وسله استعمال سو وسله څوک جوړوي تر خرڅوي څوک خو دا جنګ ټول د دوی په ګټه ده که چیرې ګټه ته تاواني بیا جګړه ودرېږي دغه یو ورځ کې غواړي جنګ ختمولی شي ګورې د پاکستان او د هند سره ټکر پیدا سه 15 میاشتې مخکې په یوه تلیفون د ټرمپ دواړه غلي سول یو تلیفون ته چې هلکانو کېږي چې موږ مصرف دا کارونه کوي چوپېږي نوره نړۍ دا حق نشي کولی مثلا چې له دې اصل استفاده وکړي چې زه امریکا اصول د پښو لاندې کړي دي زه وړاندې کېږم ګورې په عادي کسانو په نورو هېوادو باندې اعلامیه د 1940 کال د حقوق بشر پلي کوي یا مثلا د کډوالو چارو اصول وګورئ د 1950 کال او د پروتوکول 80 کال یا تریتي ابروما دقیق پلي کېږي باوجود ګورئ چې کډوال ته سزا ورکړل کېږي په مړۍ ویشتل کېږي دغه شی په دنیا کې شته یعنې معنا دا چې اصول د نړیوال قوانین د دوی د ګټو د تضمین دپاره جوړ شوي دوی خپله او حقیقت هم همدا ده بودیجه هم دوی ورکوي ساعت هم دوی پر مخ هم دوی بیایي بنا برنامه ورکوي دوی په ګټه باندې کار کوي دغه اوس مثلا یو خبره زه وکړم خیر په چا طرف نه کوم د ښځو د نجونو تعلیم په افغانستان کې منع ده آیا کوم ورځ تاسو ولید چې ملګرو ملتونو سازمان یوه اعلامیه په دې ورکړي شورا امنیت په دې باندې خبرې وکړي د حقوق بشر اعلامیه یو خبره ورته وکړي او هغه اعلامیه جهاني د افغانستان په هغه وخت کې په 1940 کال کې په دم کې لاسلیک کړی د کبیل الدین د ظاهرشاه استازی و هغه ته هدایت ورکړه چې دا لاسلیک کړه نو بنان بخښنه غواړم 1940 کال کې نو بنان که بل چېرته دا رقم کار وسي او عادي تجاوز یا عادي خبره اخیسته وسي بیا ته هم حقوق بشر ده هم نړیوال قوانین دي هم عدالت بین‌المللي ده هم دیموکراسي ده هم هر څه بیا پلی کېږي په بل ځای کې مثلا تاسو وګورئ په 15 کالو کې خیر ده که طالبان نه غواړي نړیوال ولې چوپ دي نړۍ ول نه د افغانستان جزء جامع د نړیوال د 1940 کال دی خو د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري په ټولو اصولو کې لاسلیک کړی دی اصول لري مارم نن سبا دا پوښتنه نه کېږي بله ښاغلی مارج همدې ځای کې د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا هغه ارزښت یا د هغه حضور او موجودیت تر پوښتنې لاندې راځي فکر کوئ د دوی اعتبار د دغه عمل نه وروسته به نړیوالو ته یا په ځانګړې توګه هغه هېوادونو ته چې په شخړو کې دي هغو دپاره به د دوی اعتبار څه وي ګورې دغه بعضې مسایل ته به دقیق سو خصوصا په افغانستان جامعه کې او په اسیا وروسته پاتې هېوادو کې چې مطبوعات نه وه یعنې رادیو تنها ډېر کم خلکو استعمالول او کم محل ورکېدله لکه افغانستان کې یو موج میډیم یو رادیو کابل و مثال بیا پاسته مثلا نور هغه موجونه جوړېدله منځنۍ څپه وه په اوږده څپه وه او نشرات به کم وه اخبار به چا نه سو لوستلی ځکه سواد تعلیم نه وه او اخبارو کې به ډېر معلومات نه ځکه اژانسونه ارتباطات نه وه همدغسې په دنیا کې هم دا پېښې وي په ایران کې مې بیا هغوی پسه پیشرفت وکړه پاکستان کې یا مثلا مرکزي اسیا هېوادو کې په هند کې ډېر خلکو غربت کې و دې باندې خبر نه وم نو له دې نه مخکې که لاړ سو بیا پورته نور هېوادونه پکې راځي دغه ټکنالوژي نه وه خلک په دې نه پوهېدل چې دغه سازمانونه ادارې څوک جوړوي چیسته استفاده ترې کېږي او د دوی صلاحیت و واک چی شده چا لاس کې ده نن سبا چون د مطبوعات او تلویزیون زیات شوي دي اوس د هر چا په جب کې تلویزیون ده د هر چا په جب کې ټول نړۍ سره اړیکه ده ځکه موبایل ده بالکل اوس خلک په دې ته پام کوي چې والا دلته خو دا ډول یا هغه ډول کېږي دغه پروګرامونه پخوا لومړۍ نړیواله جګړه چې په 1914 کال کې پیل شوه دا چا پیل کړله چې نقص وله ولې وسوله دغه ټول نقص همدې و چې زورواکي هر څه غوښتل وي دویمه نړیواله جګړه په دا چې 1919 کال کې پیل شوه یا مخکې چې موږ تاریخونه وایي چې ولا اسکندر مقدوني راغی اشوکا پاچا راغی صاحب 2226 کاله مخکې له میلاده دلته موریا کورنۍ راغله
اسکندریان راغله صاحب، ساسانیان راغله صاحب، منتایریان و تیموریان، دا ټول نقص و. ښه دا ټول نقص و. انګریز راغی، روس راغی. دا روس په کوم معاهده باندې دغه تازه شپږ څلوېښت کاله مخکې ودرغی. دغه اوس امریکا راغله خو حداقل یو قطعنامه د ملګرو ملتونو واخیستله. ولې چا ورکړه؟ چا وویل د ملګرو ملتونو شورا ته ته په کوم دلیل دا قطعنامه ورکوې؟ ځکه دا شی له پخوا نه اوس ورواکي وله ډېر پخوا فرعونیانو په وخت کې فرعونیانو یو شعار درلوده چې مخکې له دې چې مصر ته او تبت ته جګړه راسي، جګړه به د جغرافیې نه د باندې وځي. هغوی ویلې چې په هره جغرافیه کې جګړه ده، ماته دغه داسې جغرافیه کې جګړه ده، ضعف دغه ده، جنګ باید د سرحدونو بهر باید او دوی به معاملې کولې. دغه فرعونیانو پیسې له کومه کولې؟ دغه طلا او شتمنۍ تل په نورو هېوادو ته لښکرې به جوړه کړه، حمله به کړه، ټول به یې لوټ کړه، بېرته به یې راوړله. ښاغلی دا مارج دنیا کې دا کار ستا دا شکل فرق کوي. لښکر و بل ډول. اوس له سیاسته اوس یو هېواد کلاسپوس کرل هېواد ډېر خپل ده. یا مثلا دغه ایران سره یې څو وارې ورته ویل چې راسه درته معامله وکړه، جوړه سه، دا کوم هغه کوم. کله روس ته مړې، روس په دنیا کې چا سره مرسته نه ده کړې چې ګټې نه وي. روس هغه چا نه دفاع کوي چې ګټې نه دفاع نه تر کوي. ایران په روس باندې نازېده، دا دویم ځل ناکام سه. په 1990 کال کې چې خمیني راتلم، حزب توده همداسې پرېښوده. حتی مجاهدین خلق مسعود رجوي ډله هم وتښتېدله، د روس حمایت درلودله. هماغه د فرانسې او د غیر خمیني راغی، پروګرام پلی سو. ځکه تفاهم په پاسه کچه باندې سه روس خپل ګټه اخیستې وه. دا مسایل د افغانستان کې ویل چې ماته مشکلات جوړ نه کړي، داسې معامله سوې وه. بله ښاغلی مارج درسته ده ملګري ملتونه یا امنیت شورا بله ملګري ملتونه یا امنیت شورا چې تاسو په وینا باندې نور نړیوال سازمانونه د بشر د حقونو مدافع سازمانونه په بخښنې سره دا د زبرځواکونو له خوا نه یا د هغوی په فرمایش جوړ شوي دي یا هغوی بودیجه ورکوي او بالاخره د هغې له خبرې نه تېرېږي. اوس د نړیوال ثبات خبره که کېږي، د نړیوال ثبات اصلي مسؤل څوک دی؟ نه، ثبات دوی خپله ساتي، بې ثباتي هم دوی خپله جوړوي. ما وخت هر څوک خپلو ګټو باندې. یوه خبره پاتې سوله چې په صراحت من تاسو ته ووایم چې ملګرو ملتونو سازمان چې وخت ما دا مقدمه جوړه کړه چې ټکنالوژي نه به خلک نه پوهېدل. ملګرو ملتونو سازمان هغه لویترین استخباراتي جاسوسي اداره د زبرځواک هېوادو په لاس کې ده، خصوصا امریکا او ناتو. په هیڅ هېواد کې د دوی د بې اجازې نه د دوی له ټاکنې نه یعنې د پردې شاته یو نفر غوره کوي، نه ولسمشر کېږي، نه وزیر کېږي، تر والي او تر لوی چوکۍ پورې د دوی په مشرۍ به کېږي. مشورې بخښنه غواړم. دوی په مختلفو نومو باندې د مرستو په نوم یونیسف د صاحب و یونیسیار د صاحب WFP د فلان پروګرامونه دي، په دې باندې ځي. ټول مملکتونه دوی څېړي. دوی ته معلوم چې په کوم مملکت کې نفوذ څومره ده، کلتور او فرهنګ او کاروبار څومره ده، سطح د تعلیم څومره ده، تاریخ او فرهنګ او کلتور او دین څنګه ده، او څوک پکې کادرونه دي، څوک کولی شي دوی ګټې تضمین کړي. هغه نفر تارګېټوي، هغه سیستم راوړي، هلته یې جوړوي. زبرځواک هېواد ته یږدي و دا کس بوزه. دغه یونما 20 کاله د شر و فساد یا د مفسد حکومت په وخت کې خپل حکومت ښه حکومت و ملت ښه و، دغه چارواکي مفسدین څه وو. بله موږ جمهوریت ته او ډیموکراسۍ ته احترام لرو، خو دا غلو ته نه لرو. دغه وخت کې هر کس له یونما نه ټاکل کېده، خپله پارلمان کې نه ویل کې فلاني از یونما مقرر شو. بله دقیقا ښاغلی مارج وخت مو اداره همدې جوړه شوې ده. هر اداره د څه نه بخښنه غواړم، هر مؤسسات چې کوم مرستې دپاره هر هېواد ته ځي، هغه ځان ته برنامه پروژه لري. په دې باید ټول پوه سي. په دې غنمو، په دې نسخو، په دې غوړیو، په دې شیانو باندې مه خوشحاله کړئ، واخلئ. اما دا خپل برنامه لري، خپل شمېرنه کوي، خپله کتنه کوي، خپل څه. حتی اسکندر مقدوني به 2336 کاله مخکې کوم هېواد ته چې ته هلته به اول خپل مخبران لېږل چې خلک څنګه دي، وسله یې څومره ده، پوهه یې څومره ده.
هر څه بیا به ستراتیژي ورته جوړوله په همغه ډول به تل حتی جغرافي معلومات ورکول دومره امکانات چې ملګرو ملتونو لري ګاډې چې دوی لري هلیکوپټرې الوتکې په مختلف ډول دوی لري دومره بودیجه چې ټوله دنیا ته دوی مرستې هم کولی شي کمیشنري ادارې د ملل متحد ګوره اولین اقدام همدا کوي چې کډوال چیرې ځي او چیرې راځي له همغه ځینه فکر په څار یې چې څوک کوم هېواد ته لاړ هلته څه کوي کوم قدر ده کوم نه ده دا ساده اداره نه ده داسې یو بېطرف انتوني ګوترش او څوک راغله په راس کې کېنوه ده د پردې شاته لوی لوی پروګرامونه مخته ځي په شکلیاتو دا خبرې دي چې اسامبله جوړه سوله شورای فلاني دا کار وکړه شورا دا کار وکړه په اصل کې دا کنټرول د دنیا د دوی په لاس کې ده یا د ډیپ سټیټ بهرنیو چارو وزارت همدا ده لکه څنګه چې پوځي وزارت دفاع پنټاګون ده اداري تشکیلات اتحادیې اروپا دي لوژیستیک او مالي ټول عرب او خلیج او اوپک سازمانونه دي او عسکر او لښکر دغه درېیمه نړۍ ده بله ښاغلی مارج وخت مو کم دی فقط په حد د 40 ثانیو کې که راته ووایاست بالاخره د ټرمپ د دغه ډول اقداماتو یا د دغه تګلارې دوام راتلونکی څه ډول ګورئ د امریکا لپاره ښه ده امریکا بدون جنګ خو نور څه نه ده اوس نفوس زیات څه ټوله نړۍ ته دا پیام ورکړه چې که د ما خبر منئ زه بادار یم هماسې انکل سم هم راتللی اوس به رښتیا راته انکل وایي که څه غواړم هغه کوم نن په کنفرانس کې دا خبره کړې ده وایي څوک نشته د ما مخه ونیسي که چیرې دا نن کنفرانس کې دا صحیح وه که چیرې کوم هېواد سرغړونه کوي بیا بېلګه او مثال یې ورته ښیي چې په دې سرنوشت مخته لکه یو وخت کې کنفرانس کې ویلي وه چې بیا موږ لکه صدام حسین خو دې کارونه هم کولی سو امریکا کوم ولسمشر اوباما و که بوش و دا خبره په سرعت کړې وه چې بیا بل چانس د موږ دا ده یعنې د موږ بل آپشن دا ده نو بنا دا یې پیام ورکړه زه حاکم یم په نړۍ کې هر څه چې غواړم کوی شم د ما ته به اطاعت و بیعت کوئ او کوي نه کوي په دغسې سرنوشتو باندې برخلیک باندې اخته کېږي ډېره زیاته مننه کور مدان پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج چې خپرونه کې م ګډون وکړه او په موضوع م راسره بحث درلوده کور مدان تاسو سره مننه ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شیبو راسره وئ تر بیا ښې چارې